بلخ کې د ښځینه فعالانو وژل، طالبان وایي 2 کسان یې په تور نیولي. قدرمن لیدونکو السلام علیکم. د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د 4 افغان میرمنو د وژلو په تور 2 مشکوک کسان نیولي دي. تېره ورځ سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړ چې په مزار شریف کې 4 ښځې چې د مدني فعالانو وي او څه موده وړاندې د طالبانو په ضد مظاهرو کې هم ګډون کړی وو په مرموز ډول وژل شوي دي. د پنجشنبې په ورځ د دوی جسدونه وموندل شول. ځینو راپورونو کې طالبانو تور شوي وو چې دا کار یې کړی دی. خو د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی نن شنبه نومبر 8 یعنی لړم 15 په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د دغه پیښې په تړاو یې 2 مشکوک کسان نیولي او قضیه هم محکمې ته سپارلې ده. هغه لیکل دي د مزار شریف ښار 5مه حوزې د پروژه خالد په سیمه کې په یو کور کې 4 جسدونه وموندل شول او د پیښې په تړاو 2 کسان نیول شوي. نیول شویو کسانو په لومړیو تحقیقاتو کې منلې چې ښځې دوی د ځای ته راغوښتې وې. په دې اړه څېړنه روان ده. قضیه محکمې ته سپارل شوې ده. د راپورونو په اساس په دغو وژل شویو ښځو کې یوه د پوهنتون استاده هم وه او د نورو هویت لا بشپړ معلوم شوی نه دی. ویل کېږي چې دا ښځې څو ورځې مخکې د مزار شریف هوایي ډګر ته غوښتل شوي وي او بیا ترې تمې شوي وي چې وروسته یې مړي وموندل شول. طالبان د نیول شویو کسانو هویت نه دی افشا کړی او نه هم د دغو ښځو د وژلو علت څرګند شوی دی. دا پیښه داسې مهال کېږي چې طالبان وایي په یوه تازه اقدام کې له خپلو لیکو څخه 200 وسلوال شړلي دي. وایي دوی د طالبان له نوم څخه ناوړه استفاده کوله چې په خبره یې اوس هم تر تحقیقاتو لاندې دي. څو ورځې مخکې طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په خپلو قومندانانو غږ وکړ چې د خپلو لیکو څخه نامطلوب کسان وباسي. د ملا هبت الله په یوې څرګندونې کې ویل شوي دي چې هر مشر یعنی طالبانو قومندان مکلف دی چې هغه نامطلوب کسان چې د اصلاح کولو امید یې نه کیږي د خپل صف نه وباسي. طالبان د دغو 200 ایستل شویو کسانو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي چې څوک دي او په کومو سیمو کې فعالیت کاوه. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.